ستړي مشئ ملګرو، نن زمونږه یو لسمه ناسته ده او د میډیټیشن. او نن به په معلوم او نامعلوم باندې خبرې کوو. نون او unknown. په دې باندې ولې خبرې کوو؟ نو په دې باندې ځکه خبرې کوو چې د دې تعلق چې کوم دی دا د مایند د ریشنل اپریشنز سره د معلوم ډیر جوړ تړون دی. او معلوم چې دی دا یو قسمه موږ چې ته مایا ویلې وه یا کوم نه چې ایلوژن پیدا کیږي د هغې سره ډیر ژور تړون دی. او نامعلوم چې کوم دی د دې د ستیا سره یا د رښتیاو سره یا د هغه چې څه دي د هغې سره تړون دی. نو خبره یوه ده، خبره هماغه ده چې موږ غواړو زمونږ مایند روڼ شي. نو چې زمونږ مایند موږ غواړو چې روڼ شي، نو د مایند د اپریشنز چې کوم ټولز دي، کوم اوزار دي، هغه به ډایلاګ ته راوړل غواړي. نو نن موږ دا خبره ډایلاګ ته راوړو، وراسې ته، چې که موږ د مایند خپل مایند ته ګورو، نو په دې کې موږ د معلوم او نامعلوم په دې لحاظ سره څه پېژندلی شو. نو معلوم ته خو به راشو، او نامعلوم نه دلته زموږ څه مطلب دی؟ نامعلوم نه دلته زموږ مطلب هغه څه دي چې سوچ یې پوره نشي رانیولی. سوچ څه مطلب؟ چې په ذهن کې، په برین کې او په نروس سیستم کې د هغې تصویر نشي جوړېدی پوره. او نامعلوم هغه څه دي چې د هغې نه موږ ابسټراکشن کولی شو. دا ټکی د انګریزي چې کوم دی ابسټراکټ، نو د دې چې کومه تني معنی ده د دې د روټ، نو د دې روټ د سبټراکشن کوم ته چې موږ تقسیم وایو، منفي وایو او لرې کولو ته وایي. نو کله چې ته د ټوټالټي نه د ټول نه لږه برخه راونیسي، نو هغې ته ابسټراکشن وایي. یا به ورته اپراکسیمیشن وایو چې یو غونډ شی دی او د هغې کې ته اپراکسیمیشن وکړي. لکه نیوټن لاس چې کوم دی نه، دا موږ وایو چې دا یو قسمه د کوانټم تیوري کې اپراکسیمیشن دی. بیا کوانټم تیوري چې کوم دی نه، د هغې نه په غټه ژوره تیوري کې اپراکسیمیشن دی، او هغه بله تیوري بیا په بله کې اپراکسیمیشن دی. نو دغسې نوم تیوري، تصور، ایمیج، کنسپټ او ایډیالوجیز، دا اپراکسیمیشنز دي، دا ابسټراکشنز دي. دا هغه څه دي چې سوچ رانیولي دي د ټوټالټي نه، د نامعلوم نه، او د معلوم دایرې ته یې راوړي دي. نو هغه څه چې سوچ کې راګیر شوي دي، هغه چې په سوچ کې بیانېږي، په سوچ کې راګیرېږي، یعنی تصویرې جوړېږي او نومي تصورې جوړېږي، نو هغې ته موږ وایو معلوم. نامعلومه ته موږ په سوچ کې نشو راګیرولی، نو هغې ته موږ صرف اشارې کولی شو. نو موږ دا کولی شو چې موږ معلوم چې کوم دی په دې باندې ځان پویه کړو، د دې په لیمیټیشنز باندې، د دې په نیمګړتیاو باندې، د دې په اهمیت او د دې په بدو اړخونو باندې. نو که دا مونږ وکړی شو، د زړه په سترګو مونږ دا ووینو چې معلوم چې دی په ده کې څه ستونزه کیدی شي او د ده نه مونږ ته څه ګټه رارسي،
نو دا نه چې ټول معلوم چې کوم دی نو هغه تاواني دی. معلوم تاواني نه دی، هغه د غم خادی شی دی، هغه مونږه استعمالوو. د فزیکس کلکولیشن مونږه کوو، د کیمستري کلکولیشن مونږه کوو، د مونږ رشتې مونږه پیژنو، معلومي راته، مونږه خلق پیژنو، د ونې تصویر زمونږ په ذهن کې جوړي، مونږه څیزونه له نومونه ایښي دي کنه. نو دا ټول معلوم دي. نو دا د معلوم په دایره کې راځي. نو معلوم چې کوم دی دا په عملی ژوند کې د کار شی دی. خو که د معلومه نه مایند بې خبره شي، نو بیا د دغه معلوم چې کوم دی دا د هر څه وګڼي. نو دې نتیجې ته ځان ورسوي چې یاره ټول کائنات چې دی نه دا دغه دی چې معلوم دی، یا د ما چاپېرچل چې څومره دی دا ټول معلوم دی، هر یو څیز معلوم دی. دې سره د ډیپریشن ښکار شي، د انزایټي ښکار شي، د مینینګلسنس ښکار شي مایند. دی چې کوم دی نو خفګانې ونیسي جوړ. نو دا خبره چې دا د نامعلوم او د معلوم دا ډایرکټ نیغ په نیغه زمونږه د مایند د سم اپریشن سره، یعنی سین اپریشن چې کوم دی چې ورته وایي ریشنل اپریشن سره نیغ په نیغه تړاو لري. نو آیا دا کیدای شي چې موږ د معلوم د دې زنځیر نه د زنځیرونو نه آزاد شو؟ نو معلوم خو موږ ټول نه پرېږدو. معلوم خو داسې دی چې هغې کې خو زموږ غم خادم ده، په هغې کې خو زموږ مړی ژوندی هم دی، په هغې کې خو نومونه هم دي د څیزونو. خو داسې ده چې که د دې معلوم نه مایند وخت په وخت نه وځي، نو بیا د بورډم ښکار کېږي او د انسیکیورټیز ښکار کېږي او د تخلیقي صلاحیت چې کوم دی نو هغه شلیږي. نو د معلوم نه به نو آیا دی به د په نامعلوم راپېښېدی شي؟ او که داسې مونږ ووایو چې آیا دی به د معلوم نه څنګه وځي؟ نو د معلوم نه د وتو دپاره دا ضروري ده چې مایند د معلوم نیمګړتیاوې په ژوره ننداره کې وویني. نو څنګه چې موږ مخکې ویلي وو چې د مایند په لیول باندې لیدل چې دي نو دا کول دي، چې ودې لیده نو وشو. مطلب مې څه دا دی چې کله تا د زړه په سترګو په ژوره ننداره کې دا ولیدل چې د معلوم چې کوم خوځښت دی دا نیمګړی دی، دې کې نیمګړتیاوې دي، دا هر څه نه دي، نو د هغې سره به د معلوم چې کومه غوغا ده، د معلوم چې کوم شور دی، معلوم چې کوم زمونږ په ذهن کې غویمنډ جوړ کړی دی په نروس سیستم کې او په برین کې، نو هغه به په ډډه شي. او چې کله هغه په ډډه شي نو نامعلوم به بیا یي. نامعلوم یو شی نه دی چې کنه هغه به موږ چې ته لاړ شو نو هلته به پیدا کوو. دا داسې ده لکه ته په ښار کې رالوی شي او ته له ښار نه چې د بار نه وتې او په هغه ښار کې ټول عمر چې کوم دی نو ساین بورډونه د اشتهارونه لګېدلي دي، رڼاګانې د ورځې ښه پوره تیزه رڼا یي، د بلپونو د شپې هم رڼا یي، او بس هغه تا ټول هر څه ګڼلي. او یو ورځ داسې وشي چې هغه بلپونه او ساین بورډونه یا یو شپه داسې وشي چې هغه ساین بورډونه بجلی لاړه شي یا چې کوم دی نو د بجلی کمی راشي او هغه ساین بورډونه آف شي، مړه شي او ټول بلپونه مړه شي او په ښار کې توره تیاره شي او ته بر اسمان ته له وګورې او په لومړي ځل باندې ته ستورو سره مخامخ شي. نو تا ته پته ولګي چې نو په دغه وخت کې ته د ستورو د یو بې پایه کائنات سره مخامخ شوې. نو مثالونه که هر څنګه مونږ ورکو نو نامعلوم خو نامعلوم دی، هغه مونږ په مثالونو کې هم نشو رانیولی. خو د دې مثال به تاسو ته دا ګټئ چې لکه دې کې دا تاسو ته میلاویږي چې ګوره کله چې نو د ستورو چې کومه رڼا وه هغه هر وخت موجود وه، یعنې هغې پسې چېرته تلل نه و،
خو هغه د نندارې نه پناه وه ځکه چې د ښار رڼاګانې ډېرې تیزې وې. د ښار د رڼاګانو ځواک دومره ډېر و چې د هغه نه لیدی کېدی. نو دغسې که د معلوم کومه غوغا چې ده کوم د هغه زموږ په ذهن کې په ډډه شي، نو بیا نامعلوم چې کوم دی نو هغه به داسې موږ ته راښکاره شي لکه څنګه چې د ستورو رڼاګانې موږ ته د ښار د رڼاګانو بندېدو سره راښکاره کېږي. دغه یو مثال دی. نو کله چې ته د معلوم ننداره وکړې په ژوره توګه او د دې نیمګړتیاوې ووینې، د خپلو عقیدو، د خپلو نظریو، د خپلو غم ښادۍ، د نومونو، د تصوراتو، د ایډیالوجیز، د تیوریز، د ساینټیفیک تیوریز، د هر څه د دې ټولو په ژوره ننداره کې ته دا ووینې چې د دې چوکه پوکه چې کوم ده نو هغه الفاظو سره ده او ایمیجز سره ده په مایند کې. نو بیا به تا ته دا پته ولګي چې دا ټول څیزونه چې دا ابستراکشن دی. دا چې هغه چې څه دي دا د نامعلوم نه مونږه ابستراکشن کړی دی. یعنی نامعلوم مونږه کوشش کړی دی چې په سوچ کې، په تصور کې، په الفاظو کې، په نومونو کې راګیر کو. د هغې نه مې اپراکسیمیشن کړی دی. څنګه چې ما وویلې نو بیا به چې دې نندارې سره به دغه د معلوم خوځښت په ډډه شي او ته به د نامعلوم سره مخامخ شي. مغزه به مخامخ شي، نروس سیستم به مخامخ شي، ټول سیستم به مخامخ شي. نو بیا که بهر هر څومره شوري او که د ګاډو شوري، که د مرغو شوري، که د خلکو شوري، خو په برین کې به خاموشي، تني خاموشي وي، جوره خاموشي وي. او دغه خاموشي چې کوم ده دغه بیا د تخلیق میدان دی. هغې کې هر قسمه تخلیق بیا کیږي. نو یو بل مثال به درکړم. څنګه چې ما وویلې چې د نامعلوم د پیژندلو لپاره خو ګوره چې وپېژندلی شي، چې وپېژندلی شو نو د معلوم په دایره کې راځي. نو پیژندل دا ټکی به نه استعمالو چې موږ بیا وپېژنو، خو مایند پکار ده چې د معلوم د کوره بهر وځي. یو مثال به درکړم. څنګه چې ما وویلې چې په مثال کې به ځان انجل بنجل کوئ نه، ځکه چې مثال هغه پلو اشاره خو کولی شي، خو مثال هغه شی نه دی. مثال صرف مونږ دلته د خپل ځان د پوهې لپاره د اشارې په توګه استعمالو. نو د مثال بدل داسې درکړم چې دا میز دی. د میز دا ټکی چې مونږ سره لپاره کاروو نو دا د غم ښادۍ لپاره کاروو، دغه څیز دپاره. نو دا میز چې کوم دی دا ځکه میز دی چې په دې باندې مونږ پیاله کې ایښودی شو، کېناستی شو پې، یا چې کوم دی نو کتاب پې کېښودی شو. نو د غم ښادۍ تر حده پورې چې دا نوم دی نو دا څیز ډسکرایب کوي. اوس که زه د دې میز ته په یو بل انداز کې وګورم نو زه دا ویلی شم چې دا میز چې کوم دی دا د ایټمونو مجموعه ده. نو بیا زه د یو ریپرزنټیشن نه بل ته لاړم، خو ما ته کم از کم دا پته ولګېدی چې هغه زوړ ریپرزنټیشن چې کوم دی نو هغه نیمګړی و. څنګه د میز ټکی چې کوم دی هغه ما ته دا نه وایي چې په دې میز کې څومره ایټمونه دي. یعنې د میز ټکی خو د غم ښادۍ تر حده پورې صحیح دی. هغې کې ته دا نه غواړې چې ته دا ووایې چې دا میز مطلب دا دی چې دا څیز د ایټمونو نه جوړ دی. خو هسې زه دا وایم چې یو بله کتنه ورته مونږ وکړو چې دا میز د ایټمونو نه جوړ دی، نو موږ ته بیا دا پته ولګي چې هغه بل ټکی چې و میز هغه بیا د دې دا بله کتنه چې کوم ده دا ایټمونو والا چې دې کې څومره ایټمونه دي هغه دا نه بیانوي. اوس دا د ایټمونو چې کوم ریپرزنټیشن دی چې دا میز د ایټمونو نه جوړ دی نو دا خو صحیح ده، خو دا خبره نه بیانوي چې په دې کې څومره ایټمونه دي. دویمه خبره دا ده چې ایټمونه د الکترون او پروټانو نه جوړ دي او الکترون چپه ده او که ذره ده دا هم د ایټم دا ټکی موږ ته نه وایي. نو که زه ریپرزنټیشنز بدلوم د دې ټیبل نو اخره کې زه دې ځای ته راورسم چې دا میز په رښتیا باندې زه نه پېژنم، نه معلومه دی. دویمه خبره دا ده
چې که زه د غم ښادۍ د چوکاټه وځمه نو ما ته به ښکاره شي چې دا میز خو که زه د ایټم په توګه باندې هم ریپرزنټ کړم، ایټم هم یو ریپرزنټیشن دی، دا هم یو د غم ښادۍ خبره ده. یعنې په دې غم ښادۍ کې زه ټول ساينس، ټول ایډیالوژیز، ټول نظریې، ټول مذهبونه، دا ټول پکې را شامل وم. نو زه چې کله د غم ښادۍ دا ټکي استعمالوم، ځکه چې ساينس هم خپل ریپرزنټیشنز بدلی که نه، کله وایي چې دا څیزونه د ایټمونو نه جوړ دي، بیا ورته پته ولګي دا ریپرزنټیشن نیمګړی دی، نو بیا وایي چې نه د الکترون او پروټون نه جوړ دي، بیا وایي چې دا ریپرزنټیشن نیمګړی دی، نو بیا وایي نه کوارکس نه جوړ دي که نه. نو وخت په وخت خپل، نو ساينس په دې لحاظ سره ښه دی چې هغه خپل ریپرزنټیشن بدلولو ته تیاري، ابستراکشنز بدلولو ته تیاري. نو ما دا خبره کوله چې ته به بیا چې دې پسې ځې نو ته به اخره کې دې ته ورسې دا څیز په رښتیا باندې زه نه پېژنم، د دې میز پولې هم نشته، د دې میز پولې تر هغې پورې سنس جوړېږي تر څو پورې پې زه د چیو کپ ږدمه. نو په هغې کې د پولو د غم ښادۍ دپاره چې د دې کوم پولې دي، نو اخو ما اعلان کړی چې دا یې پوله ده، د دې نه اخوا زه کپ ږدمه نه غورځېږي. اوس که د کپ غورځېدل او نه غورځېدل زما مقصد نه یو په هغې کې زه انټرسټډ نه یم، نو بیا که د دې میز ته په مایکروسکوپ کې یا په یو ډېر زورور مایکروسکوپ کې وګورم چې ایټمونه پکې ښکاري، نو ماته به دا پته ولګي چې د دې میز پوله چې کوم ده، دا چې ماته په کوم ځای باندې ښکاري، د کوم ځای پورې چې پیالۍ دی ټینګوي، د میز دا پوله په دغه ځای باندې نه ده، د دې د هوا سره د ده دا ایټمونه هوا ته ننوځي، د هوا نه ایټمونه دې ته راننوځي ماته، او بیا د پولې هغه انګریزي کې ورته وایي نو بلري به ښکاري. نو بیا د ده پوله که زه د کپ په ټینګولو کې انټرسټډ نه یم، نو بیا د ده پوله زه هغه ځای باندې نه ږدم کوم ځای باندې چې کپ ټینګېږي، بیا خو پوله د ده نه ده معلومه. یعنی میز په کوم ځای کې ختمیږي، هوا کوم ځای کې شروع کېږي، دا بیا زه فیصله نشم کولی. که ته وایې چې یاره کپ ټینګول چې کوم دي نو زما مقصد دی، نو بیا دا فیصله مونږ کولی شو چې د میز په کوم ځای ختمیږي، کوم ځای کې شروع کېږي، کوم ځای کې هوا شروع کېږي. خو که زمونږ مقصد چې کوم دی نو د یو څیز چورلټ پېژندلي، نو بیا مونږه د چیو په ضرورت باندې د دې فیصله نه کوو. بیا مونږ وایو چې د میز په اصل کې دی څه شی دی، کوم ځای کې ختمیږي، کوم ځای کې شروع کېږي. مطلب مې دا و چې که مونږ یو سیستم په غور باندې وګورو، نو مونږه ایون که مونږ ریپرزنټیشنز هم استعمال کو، که مونږ د معلوم چې کوم چوکاټونه دي هغه هم استعمال کو، نو په هغې کې مونږ ته اشارې میلاویږي چې واقعي یو څیز مونږه نه پېژنو، یعنی د هغه اصل مونږ نه پېژنو، د هغه ایسنس مونږ نه پېژنو، د هغه سرچینه مونږ نه پېژنو. دا سرچینه چې کوم ده نو دا بیا نامعلوم دی. اوس مونږ دا وایو، اوس دا هسې خبرې نه دي، دا نه شاعرانه خبرې دي او نه دلته ځان مشغولو خوشحالو. خبره دا ده چې که، او دا یو اکسپریمنټل تجرباتي خبره ده، که ته په جوړه ننداره کې د معلوم چې څومره خوځښت دی، د سوچ، د تصور، د غم ښادۍ، او دغه د هغې نیمګړتیاوې ته په ژوره توګه ووینې، نو د هغې چې کومه غوغا ده هغه به په ډډه شي، او په مایند کې، په برین کې، په نروس سیستم کې به یو ایکامانه خاموشي خوره شي، او دغه خاموشۍ کې بیا دغه خاموشي بیا د تخلیق سرچینې سره مخامخ کوي. ده نو د نامعلوم یا د بې پایه سره مخامخ کېدل، په هغې راپېښېدل، دا داسې دي لکه په رښتیاو باندې راپېښېدل. نو ځکه ستیا چې دی، کوم چې د سانسکریت ټکی مونږ یاد کړي، کوم چې د رښتیاو دپاره استعمالېږي، نو هغه تړون دی دلته د نامعلوم سره. او کوم چې مایا ټکی، کوم چې د وهم دپاره استعمالېږي، د کچمش دپاره استعمالېږي، د هغې تړون دی دلته د معلوم سره. نو دا یو څو خبرې په نامعلوم او په معلوم باندې مونږ ځکه وکړې چې مونږ ته د خپل مایند اپریشنز، د هغې د ابزرو کولو، د خپل سوچ، د خپلو تصوراتو، د خپلې غمخادۍ، د خپلې ناستې ولاړې، د خپل وجود
او د خپل چاپېرچل د دې د ابزر کولو، د هغې د لیدلو، د هغې د پیژندلو، د هغې د انویسټیګیشن کولو، په دې کې موږ سره دا موږ ته لاره راکوي. مننه.